بمبارډ ده وای څه دې وویل؟ سمې نه دي ویلې جي ماشاءالله انشاءالله بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام ښایسته ګله څنګه هلکه پیدا ګله ولې داسې بمبراټ پیس ولاړ دی ولا چې زړه رانه وړی دی ولا زه ژوند کې مې اول ځل دا جینۍ خوښه شوې ده بس زه وایم چې یار فساو یې کړمه الله په ایماندارۍ چې پوره د نیمې ګنټې نه ورته داسې او زه یم چې زه فضاو کوم ارے شمړه دې مخ ته دې وګوره او ځان ته وګوره او پساول ته وګوره هلکه جینۍ پسول دپاره یو پرسنالټي پکار یې څنګه دی خسته ګل دی الله دې پکې برکت واچوي مړه په ایمان چې زه ستا نه خو ما ډېر خوښوي زه مې فضاوو مړه لږ لیونی سړی مازغه دې کار نه کوي ګوره یو ذهن سړي کار دی دا ته څه وایې ته پسولی دي په ایماندارۍ چې فضاوو مې دا ګز او دا میدان زه بیا ورځه به موږ هم ستا دا ژغول وګورو چې لکه شانته ټیټ بېعزته شي بیا به په کلار کښېنې هغې نه بعد به دا شهزاده چارلس ورځي که نه غلی کېنه ته اوس صرف تماشه کوه مړه بس دا خو تماشه ده ورځه به ته پاتې اوس چې ما ته روله ګوله وشوه دې خوا رامنډه ونه کړي او خوا تښته موږ هم پکې ځان سهار کې نه کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ما ویله که نه چې زه تا پساو کوم د شکل ته دې کتلې دي چې ته ما پساووي زه غواړم چې زه تا پساو کوم واده در سره وکړم او زه د ستا سره واده لیکن خیر دی که زه ستا سره واده وکړم ته به زما دپاره څه وکړي د ستا دپاره د دې ځای نه لاهوره پورې پیدل لاړ شم لاهور پر په پیدل زیته او کنه اول ته به په هوټل باندې قبضه واچوم او کټونه به تره وباسم او تاله به خرڅ کم او بیا به پې سایکل والم سایکل او سایکل کنه سایکل به هم خرڅ کم او ځان له به په موټر والم او موټر باله سایکل به خرڅوي موټر باله او کنه ستا د پساوېدو دپاره کنه نور او بیا چې موټر خرڅ کم کنه بیا به ټرک پې والم ټرک او چې ټرک خرڅ کم کنه بیا ستا د پساوېدو دپاره به والم جهاز او کنه نو تا خو زه په هوا ګرځم په ځمکه خو دا رقیبان ډېر دي کنه او هغه جهاز به سیده راولم ته چپ شه نورې خبرې مه کوه ته ما ته دا وکړه چې په دې ټایم کې 1 کیلو ټماټر زما دپاره راوړه دا نورې مشکله ډېرې زیاتې خبرې دي لاهور ته به پیدل ځې ځکه ټماټر راوړه 1 کیلو ډېر غټ ګزار دی را باندې وکړو داسې کیسه ده که نه چې دا جهاز به اوس دلته سیټ ته ودرو که نه او د ټماټرو باندې زه لږ سوچ کوم زه وایم په دا جهاز کې کښېنه ځه ټماټر راوړه ځه ښه زه سوچ به کوم نو کیدای شي زه په دې کې کامیاب شم خو مشکل نه ده ډېره یاره ښایسته ګله په ایماندارۍ چې پساو کړې مې وه خو په یو ګوته کې بد شوه جهاز مې موله راوستی و او جهاز یې قبول نه کړو یو ورپوټې خبره وه خو بس خبره غونډه ګډه وډه شوه وړوکې خبره وایې خبره دا وه ښایسته ګله وایي چې 1 کیلو ټماټر راله راوړه نو چې په ټماټرو باندې ښځئ نو هغه به هم څه ښځئ پرې مې شمړه شو د خړپه ښایسته امتحان اخیسته محبت مینه کې امتحانونه وي او هغې کې یو عاشق کامیابېږي هغه عاشق کامیابېږي د چا چې پرسنالټي خوښه مړه دا ته وګوره او پساول ته وګوره اوس ګوره دا ځوان ورځي او داسې سټایل کې به ورڅخه خبره کوي چې هغه به هغه ځای کې پاتې شي ما باندې داسې شی دی دې نه ښایسته جینکې ما بې عزته کوي خو موږ هم پاکستانیان یو
कम बने या ना बने ट्राई जारी रखो आओ का ना یا الله دې کامیاب که زه به دعاګانې درته کوم جاز یې ونغښته تا به څه وایي ته په خپله هم جاز یې ډېر ور خو دې د غرقه کلم داسې ښکلی هلک نه دی کتلی نږدې نه خیر دی اصل کې ما کله غرور نه دی کړی الله پاک پرسنالټي داسې راکړې ده والله چې جینۍ ته ما ته یو ځلې ګوري نو یو ځلې داسې چل کوي چې واه دا هم ځوان دی څنګه یې چې خیر دی خیر دی ماشاءالله دا څنګه چې تاسو ما ته وکتل زه پوه شوم چې بس تاسو ما سره فساوئ کار ختم دی کار ختم دی دا په دبل نام زیات لیونی ماشاءالله جی الله پاک تاسو څومره ښایسته جوړ کړي جی په فرصت کې جوړه کړي زه خو یم په ګرمیانو چوټیانو کې جوړه کړي او مونږ دا واس دا څه کوم ما جی داسې چل کوو او داسې چل کوو زیاته نخرې مه کوه داسې چل مې کولې داسې چل مې کولو کار جوړ دی دا کوم چې اکشن یې وایي که نه دې مطلب دا دی چې زړونو ملاب کېدو والا دی الله دې په یې برکت واچي نو څه پروګرام دی راځه که نه داسې شکر پړیا ته تاسو بوزم تاسو باندې دود پتی وڅکمه زیاتې خبرې زما سره مه کوه نه ته چې دا په سوابلې خبرې کوې ودونه والا خبرې کوې ته زما سره لپاره کولی څه شي ستا دپاره څه کولی شم ستا دپاره زه هر څه کولی شم جي مثلا څه کولی شي یو کار راته وښایه والله ستا دپاره زما پلار یو غټ جلاد دی داسې وال کوي چې خو بیا به هم زه اوس کور ته لاړ شم ستا دپاره به چامبوره راټوله کړم ټولې اوسپنې به راټولې کړم ډبې ټولې به راټولې کړم ستا دپاره به زه د ګلی نه څومره ګټرو باندې د ډکنې پرتې دي که نه دا ټولې به راوچتې کړم ستا دپاره ګلی کې چې څومره د شپې ګاډي ودرېږي ټولو نه به بیټرانې راوباسم صفه ووایه چې غل یو نه ستا دپاره دا یو فنکاري دا غلا نه ده دا مطلب فنکاري پرېږده ته داسې وکړه چې څه د کار خبرې وکړه څه مزدوري کوې چې زما راوړې زما په دلاس باندې پیسې کېږدي مزدوري چې دې کې لږ محنت کېږي بیټري بانټ کولاول بیټري راایستول کولاول دا ټکنیکل کارونه مونږ زده دا کارونه مه کوه ملا باندې ماته شي څه باندې نور مات شي نه ملا باندې هېڅ نه کېږي لا خو ډېر سامان پاتې دی او که نه نور به څه غلې کوې هغه هم ووایه چې نن دې دا پته ولګي زه به ستا دپاره د کباړیانو دوکانونو نه وویل داسې پیتل راپټ کړم داسې سلور به راپټ کړم او چې څومره پیسې راټولې کړم که نه راوړم دی ستا لاس کې به داسې کېدم بیا څه بیا خو زه وایم دا د سرو دي د سرو دي ولې واسطه په دې باندې نظر پرېوتلو نه ته یې ور وباسه زرګر دی زما ګپ شپي دی هغه باندې چک کړم اصلي دي که نقلي دي نه ما ته پته ده دا اصلي دي ته داسې وکړه نه لا خو زما یو ډیمانډ پوره کړه الله به زه ستا سره واده کوو څه ډیمانډ زما دا دی نه زما دپاره یوه د اوړو تیله راوړه نن سبا خو وړم ډېر ګران شوي دي د چا پلار به وایي بوری من خو 2 کیلو وړه کله کور ته پوره نه دي وړي نو داسې کار دی که نه چې دا څه غټه مسله نه ده داسې وړو میلونه دي دومره میلونه دي دا د میل نه راته دوکان راوړي ما ته روټۍ تیله راوړه میلونه ډېر دي خو زه لږ خپل پارټنر سره دې باندې لږ شانته مشوره کول غواړم چې که ستاسو اجازت وي لږ ټیم به میلاو شي ځه مشوره وکړه جرګې وکړه ماله اوړه ضرورت دی 2 تیله هله واده دې سره کوو ځه قربان شمه زه اوس راځم داسې خبره نه ایمان که زه ستا ارادې م راته غیر نه ښکاري
لکه دا خوله چینګه مه کوه. څه چل دې وکړو ښایسته ګله؟ مړه بس چې نه پساو غټه خبره نه ده خو یو مسله پکې راغله. دغه یو مسله ماته بده ده په ایمان چې دا ډېره سخته مسله وي. نه ګوره زه سوچ کوم چې تا ته ویل ټماټر راوړه ما ته وایي اوړه راوړه چې بل راشي هغه ته به وایي غوښه راوړه چې بل راشي هغه ته به وایي غوړو یو ډبه راوړه بل ته به وایي مسالې راوړه دا کور سامان پوره کړه بیا یار. لرګي خو تیاره سیم دلته شته دې ته پکار و چېرته سټور ته تللی وې سامان اخیستو دپاره دلته پارک کې څه کوي یار دلته راټولول کوي هسې پنده ګورې ها جي خبره دا ده که نه چې مطلبي جنس اسما نه لګېږي یار ګوره دا دنیا مطلبي ده مینه خو دلته نه پکار دي بغیر لالچ نه پکار دي ده صحیح خبره چې مینه کې لالچ راغی نو بیا ژوند تباه دي داسې ښایسته ژوند زه ولې تباه کړم یار الله یو پرسنالټي راکړی دی یار بس خو یې پنده ګوله خبره دا ده که نه چېرته یې دای و تا نه اوس ور پار خطا شو هلکه یا مخ دې ولې داسې نری شوی دا دغه د غمونو و جي غمونو پوزه ده یار پوزه دې م داسې راایستلې ته چې وایې ټوپک دي خبره مې دا کوله چې خبره اوږده کوو نه یو فاینل خبره ورسره دواړه کوو چې دا مطلب وباسه دلته نه مینه وکړه دلته نه د زړه نه د زړه نه ورځو په ایماندارۍ چې زه خو م ویم که نه چې ته دا پینل کې که نه چې د ستا نه خو زه مخکې دا پینل وکړم څه پته لګي که هغې نه ټماټر هیر او ما ته وایي چې آی لاف یو زمړه دا ګز او دا میدان ورځو زه چې زو دواړه الله دې ما ته په دې نیکو ارادو کې کامیاب کړي الله خیر خو دې نشې کې خو نه زه نه یم نشه کې ته نشه کې ولې مهرباني تا زه اوچت کړم الله دې تا اوچت کړي حجینۍ ته چې وګورم په ایمان چې نشه شوه زه یاره ولا دی خو بمراټ خو مطلبي شانته کاري راځه ورځو الله دې تا په خیر ورسوي هغه ځای تاسو دواړه بیا رالې او چې او جی اصل کې ستاسو دا واک مې کتل نو دا زړه مې داسې تخنېده نو بې کابو شوم بیا رالمئ ښایسته ګله په ایمان کې واده لا کړی واده دې ونه دی کړی که نه نه تاسو زما ډیمانډونه پوره کړل ستاسو ډیمانډونه اسمان باندې دي او تاسو په خپله په ځمکه یي نو تاسو داسې وکړئ دې کې لږ چوټ وکئ که نه لږ کمیب کې راولئ اوس به د ټماټر د ته نیم کیلو کمه او تا ته به 100 کیلو والا اوړه چې دي هغه به 2 کیلو کمه نه کېدی شي اصل کې ګوره مطلبي جنس زمونږ نه لګېږي نو زه خو وایم چې ګوره تاسو نصیب به او زما نصیب چې یو ځای شي نو داسې پیسه او دولت به راشي چې داسې د اوړو ګودامونه به ستا دپاره والم بس ما سره واده وکړه او دا شخوړې ماز نه وباسېږي هسې د تا سره واده وکړي زه په ایماندارۍ چې په جربونو ځمکه باندې ټماټر تاسو وکړم دواړه چپ شئ زه اوس فیصله کوم دې ته صحیح ده. او جي یو منټ زه لږه سوچ وکړم زه د ستا سره واده وکړم او یا ستا سره واده او ما سره هغه ماغزه خراب شوي یو منټ زه د سوچ وکړم وکړه سوچ وکړه لږه زر فیصله وکړه راله فکر کم ده آیډیا مې ذهن ته راله ما ورته یو بلم ده دې کار کا ښه بس فیصله مونږ ته سناووئ نو بس فیصله مې دا ده چې تاسو دواړه منځ کې فیصله وکړئ نه چې زه واده د چا سره وکړم عایشه بھائی اوس دې خبره خلاصه کړه پوه شوم هلکه فیصله وکړئ شابه سیټ ده شه هسې سیټ ته شه په ایماندارۍ چې دې ځای کې دي دونه راکاږم سیټ ته شه فیصله وکړه هلکه جینۍ په مخ کې دا بدتمیزي دې څنګه وکړه دا ګوره خبره دا ده که نه چې په دې باندې به ما ته سوپر اور کوو یو اور میچ به کوو ما ته اور میچ څه مطلب دا دی زه تا ته وایم سیټ دی هسې سیټ ته شه نو دا زما دونه من هلکه دې سره به زما واده کېږي په ایمان کره نه وې کې چې ما نه زما واده
هلکه داسې جینکو نه به ځان ساتئ ها؟ جینکو په وجه به خپله دوستي نه خرابوئ او په ایماندارۍ چې ما تاسې یو بل ودربو زه درنه معافي غواړم وروره ماف مې کړه. بخښنه غواړم ته مې هم د بوسوسخي په شان ته داسې وډبولې یاره خو وي چې لاس نه مې رابرې نه وتې اوس به ته مړ وې ای زما رور دی قربان شم چا به- خیر دی ورکې که مړه داسې ډېرې جینکې مه کوي